اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په نننۍ ویډیو کې به تاسې د تیر درس هغه درې مهمې خبرې زده کړئ چې لازمي دي. لومړی دا چې هر هغه مثالات چې د هغې سره د مقعروالي یا د محدبوالي ذکر نه وي شوی، مقصد ورڅخه مخاطبه مزاله ده. دوهمه خبره دا چې د مزاله د داخلي زاویو د مجموعې پیدا کولو په فارمول کې ان ځکه د دریو څخه کوچني قیمتونه نشي اخیستلی چې له دریو د کمو زلو مزاله شتون نه لري. تر ټولو کمو زلو لرونکي مزاله مثلث دی چې د دریو زلو لرونکی دی. دا چې له دریو څخه د کمو زلو مزاله شتون نه لري، نو ځکه وایو چې n باید درې یا له دریو لوی قیمتونه واخلي. دریمه خبره دا چې د مزاله د داخلي زاویو د مجموعې پیدا کولو فارمول څخه کولی شو د مزاله د زلو شمیر هم وټاکو، خو شرط دا دی چې د زاویو مجموعه به راکړل شوې وي. مثال، که چیرې د یوې مزاله د داخلي زاویو مجموعه 380 درجې وي، نو د مزاله د زلو شمیر به څو وي؟ تاسو ته مو فارمول ښودلی و اس مساوي n منفي 2 ضرب 180 درجې. دلته به د اس پر ځای د هغې قیمت ولیکو. 380 درجې مساوي n منفي 2 ضرب 180 درجې. دواړه طرفونه به په 180 درجو باندې وویشو. درجه به د درجې سره ختم کړو، دا به ټول ختم شي. 380 که په 180 باندې وویشل شي څو کېږي؟ 2. 2 مساوي n منفي 2. منفي عدد که د مساواتو بله خواته واړول شي، منفي علامه یې په مثبت بدلیږي، نو لیکلی شو چې 2 جمع 2 مساوي n، یا دغسې هم لیکلی شو چې n مساوي 4. دا چې n مساوي 4 شو، نو ویلی شو چې مزاله 4 زلي ده. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې دغه موضوعات مو زده شوي وي. بیا چې لیونی درس سره حاضرېږم، د الله